چې په بدر کې مسلمانانو دومره غلبه خدای پاک ورکړې وه چې اویا یې د سرداران د دوی مردار کړي وو، اویا یې بندیان کړي وو. احد کې د صحابهو نه نیم انتقام واخیستل شو، اویا شهیدان شو. یا دا چې دغه اویا شهیدان د هغه په عوض کې شوه. بیرته د بدر خبر پکې راغله، نو د باب سره د بدر مناسبت په دې کې ده. دا بل روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُهُ وَثَوَابُ صِدْقِ الَّذِي آتَانَ اللَّهُ بَعْدُ يَوْمَ بَدْرٍ بعد يوم بدر. دو طریقې دي. حضرت پیغمبر علیه السلام خوب ولید چې جنگ کې توره استعمال کړه. اول د تورې په خوله کې کنډاو پیدا شو، توره ماته شوه. بیا یې دا توره دوواري چې وښوروله ډېره ښایسته بیرته جوړه شوه. تعبیر بیا چې کوي اول ماتوالی شکست ته اشاره ده، شهادت ملګرو ته اشاره ده، او بیرته جوړوالی حرکت دا چې راتلونکي حالات به د خیر وي د مسلمانانو دپاره د اول په نسبت باندې. اوس مشهوره خبر دا ده چې دغه خوب پیغمبر علیه السلام د احد په واقعه کې لیدلی و. تورې کنډو مات شو، حضرت حمزه شهید شو، ملګري شهیدان شو. وروسته بیا خدای متعال فتوحات عظیمه راوسته مسلمانانو ته د احد نه بعد. په دغه کې خو څه مشکل نشته، خو د عبارت ته چې دلته وګورو هغه تعبیر چې نبی علیه السلام د خیر کړی، بیا وی هغه خیر چې الله راوست موږ ته هنوز بعدو اضافي معنی چې ونه کې هغه رښتونه ثواب چې الله موږ ته راکړو هنوز د بدر ورځ وه. د بدر په ورځ کې خدای پاک موږ ته لوی نصرت نصیب کړ، لوی فتح نصیب کړه چې کافران مو مردار کړه، موږ غالب شو. په دغه معنی هم څه مشکل نشته. خو دا درېیمه معنی بعد یوم بدرین چې شي په اضافت باندې هغه خیر هغه رښتونه ثواب چې خدای پاک موږ ته راکړو پس د ورځ د بدر نه، پس د ورځ د بدر نه خو احد راغی. په احد کې مسلمانانو غلبه وکړه، شکست و، هلته خو شهادت و. څنګه وی چې خیر د بدر نه وروسته شو؟ نو د دغه جواب دوه قسمه ده. یا دا چې دا شهادت ثواب ده که نه ده. په احد کې خدای چې کوم چاته شهادت نصیب کړو خو هغه ته جنت ورکړو. رښتونی ثواب د دنیا غنیمتونه هم بدله ده د نیک عمل، خو جنت هم بدله ده د شهادت. د دنیا غنیمت لوی ښه ثواب ده که شهادت په عوض کې چې جنت راشي، خو جنت لوی ثواب ده. او یا بعد یوم بدرین لکه احد چې بعد یوم بدر ده، فتح د مکې بعد یوم البدر ده که نه، فتح د خیبر هم یوم بدر ده که نه، خو هغه ټول په بعدیت کې راغلي. که څه تکلیفونه په مسلمانانو راغلي، خو چې رسول الله کومه ترجمه کړې ده چې وروسته به حالات د مسلمانانو د خیر وي، ترقي به وي، هغه هم خدای پاک راوسته چې فتوحات شروع شو، ډېر ملکونه ونیول شو. د حضرت عبدالرحمن قصه چې په څنګ پورې دوه ځوانان هلکان وو، د ابو جهل د مردارېدن قصه بار بار مکرره ذکر شو. دا بل حدیث کې هغه واقع ده. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرنا عمر بن اسيد بن جاريه الثقفي حديث بن الزهري وكان من اصحاب ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه قائما وامن عليه عاصم بن ثابت الانصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى اذا كان بهاتف بين عوسان ونكتبته بحج من هدي يقال لهم بنو يحيى فنصروا لهم بقريب من 100 رجل قاموا فاقتصوا اثارهم حتى وجدوا المعاشر معكرهم التمر في منزل الجلوس فقال انظر يسرد يسرد فاتبعوا اثارهم فلما حصل بهم عاصم واصحابه الذي الى موته فاحد بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فاعطوا بايديكم ولكم الله والميثاق ان لا نقتل منكم احدا فقال عاصم بن ثابت ايها القوم اما انا فلا املك في ذمه كافر ثم قال اللهم اخبر عنا نبيك فامرهم بالنبي فقتلوا عاصم ونزل اليهم 3 نفر على الله والميثاق من قبل وزيد بسمه ولد اخر فلما استنقذوا منها اتقوا اثار تسليهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا اول رجل والله لا اسالكم انني بهؤلاء الكسوه يريد قتل
يريد القتل فجبروه وعرضوه قبل أن يسحبه فتلك بخبر وزيد بن بسمة حتى ودعوه ما بعد وكاتبته فابتعد بن الحارث بن عمرو بن يوسف خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو بن يوسف فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض أن الحارث يستحق بها فأعرف فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على قتله والمساجده قالت فجاءت خطأ عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت أفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوم يأكل قطا من النبي بيده وإنه لموتكم بالحديث وما المسك من ثمرة وكان خبيب إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرج به من الحامل يأكله في الحل قال لهم خبيب دعوني أكل ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن موتي يدعو لبثت ثم قال اللهم أحسنهم عددا واقتلهم بددا ولا تلك منهم أحدا ثم أنشأ يقول لست أبالي أن أقتل مسلما على أي جنب كان في الله نصران وذلك في ذات الإله إن يشاء يبارك في أمثال شبه من الجاهل ثم قام إليه أبو سلوى توقف من حيث فقتله وكان خبيب هو اسم لكل مسلم قتل صلاة وأخبر أصحابه يومئذ وواسع مسلم قريش العاصم بشرط حين حدث أنه قتل أن يأتوا بشيء منه يعرفه وكان كان رجلا عظيما من عظمائه فبعث الله العاصم وكيلة من الجلل فحمده من مسلم فلم يقدروا أن يقروا منه شيئا وقال بعض الناس وقال بعض الناس ذكروا براءة من غير ومن ذلك أن ليس الوقت في رجلين صالحا قد شهدا بدرا. د یو مناسبت په عنوان دا حدیث تلته ذکر کی چې وروسته د بدر خبر را روانه د واقعه ده بله حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لس نفره د تجسس لپاره د مشرکینو په طرف باندې ولېږل چې د کفارو حال معلوم کړي د دغه لسو نفرو امیر حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او خی دا یې ورته مقرر کړ دوی چې لاړه هلته یو قوم ده بنو لحیان چا یغو ته وویلې چې په دغه لیار باندې مسلمانان تیر شوه د دغه نه مخکې د بدر واقعه تیره شوې وه په بدر کې بعضې خلک د هغو صحابهو په لاس مردار شوي چې په دغه لسو کسانو کې موجود دي لکه حضرت عاصم و حضرت خبیب دغو بدبختانو دا لالچ وکړه چې که دا مسلمانان مو ژوندي ونیوه اهل مکه و باندې به خرڅ کو هغه به خپل انتقام تر واخلي چې دوی قریبان مردار شوي دي نو دوه ګټې پشي یوه طرف ته قتل د مسلمان ده چې هغه به مړه کي بل طرف ته روپۍ دي موږ ته به روپۍ په لاس راشي خرڅ پې کو په اهل مکه و باندې نو سل نفره غیش ویشتونکي دا د شانه پسې اووت لښکر پسې اووت په دغه مسلمانانو پسې په لیارې باندې د خوراک دپاره چې دا صحابه ناست دي او زاد راخ و خرماوې بل شی دی درلود نه خرماوې خوړلې هغه د خرماو زړې چې پراته دي په مدینه منوره کې خرماوې ډېرې وې که د بدر واقعه مې په یاد ویم چې ابو سفیان د زړې نه وپېژندل نو دوی دا خیال وکړه چې دا د یثرب خلک دي د مدینې منورې پخواني نوم یثرب و دا مسلمانان دي چې په دغه لیار باندې تیر شوي دي چې په یغو پسې ورنږدې شوه کنکۍ غونډۍ وه بل ځای کې راځي فتفت هغه صحابه مبارکین د پناه دپاره غونډۍ ته وخته دا سل کسان تر تاو شو محاصره یې کړه او بیا د محاصرې په حال کې غږ ورکوي چې راکوز شیه اعطونا هغه برسیره صحیح نسخه موږ ته ځان تسلیم کوي موږ په تاسې کار نه لرو وژنو منه د مرګ نه مخه ډارېږه موږ یو خاص هدف لرو یعنی دا مانه خرڅوو مو په اهل مکه باندې وژنو منه حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه صحابه د خپلو لاسو ملګرو ته ویل چې زه د کافر په عهد اعتماد نه لرم زه نه ورته تسلیمېږم زه خو جنګېږم
نو جنگ یې شروع کړ چونکې دا 100 کسان دي هغه 10 کسان دي حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ په دغه حال کې خدای پاک ته سوال کوي چې الله ته خو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په موږ خبر کړي او الله تعالی دا وحی کوي پیغمبر علیه السلام بیا خبرې چې تا ملګري شهیدان کړه حضرت عاصم رضی الله عنه د شپږو نورو ملګریو سره دا 9 نفره دلته شهیدان شو وی وشته په غیشو باندې شهیدان کړ 3 نفره حضرت خبیب رضی الله عنه حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه رجل اخر دلته راوی ته معلوم نه ده بل ځکه راځي حضرت عبد الله ابن طارق رضی الله عنه دا 3 کسان په هغه عهد راکوز شو چې دی ورته مو کار نه در باندې لرو چې راکوز شو دا 3 کسان نو کفار جګ شو د دې د غیش نه دا لینده چې په تړي رابل نه دي دغه اوتار را خلاص کړه او د دغه 3 صحابه مبارکینو لاسونه ور وتړل حضرت عبد الله ابن طارق رضی الله عنه ورته دا کوم اول غدر د چر سره وکتا چې خو چې پتا سي کار نه لرو نو زنه زم در سره دوی پورې ویو د زور کو نتلو حاله جوه زور ور سره وکړو پورې وای داینتلو اخر د مبارک دلته په دغه ځای کې شهید کو دا 2 مرګري حضرت خبیب رضی الله عنه حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه دا بوتله مکه معظمه ته په مکه معظمه کې چې د دې سرداران کوم په بدر کې مردار وو حضرت خبیب رضی الله عنه هم یو دیغه مردارانو قاتل وو د قتل کړي وو دغه دیغه خلکو په خاندان باندې خرج کو چې بنو حارثه بن عامر ابن نفیل او زید ابن دسنه بیا په بل ډله خرج کو څوره چې بندیان د ځان سره وساتل بل ماخستانه مشوره وکړه په شهادت حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ چې سبا ته به قتل کوو دې چې مشوره وکړه د واورې د خبره نو دې چلاړه د باندې په خپل کارو مار پسې مشوره مثلا نن وکړه چې سبا ته بیایو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ په دا کور کې وخزه ده دغه خځه دا روایت نقل کړي فصل اسلام نه دا اول مشرک و په کور کې چې به اسلام راوړی د حال بیان کړي وای د دمانه چاړه وغوښته چې مخکې ما د تویل چې موږ ځان باید په سنتو برابر کو صحابه سره دومره اهتمام د سنتو بندیم د کوپارو پلاس کې هم بریتونه می اوږده شوي دي چې سبا ته می شهید کړي زه د سنتو خلاف شکل کې د خدای پاک حضور ته لاړ نشم ته چاړه راکړه چې د خپل بریتونه په لاندې کم ځان په سنتو برابر کم چې شهادت د سنتو په حال کې راته پیدا شي وای ما چاړه ورکړه زه په کار پسې ووتم د ما کنکای ماشوم زوی ده دا ورغلی حضرت خبیب ته زه چې راننوتم چې د حضرت خبیب په ورانه ناسته په لاس کې چاړه تیاره موجوده ده ما رنګ نه خود څنګه به شوی وي خو د مرګ خطر راته پیدا شو چې اوس دی خو خبر ده چې ما سبا ته وژني داسې نه تیاره چاړه په لاس کې د مخکې تر مخکې د ما زوی قتل نه کړي چاسې مې وژني دا زوی خو ورمړ که وای د ما رنګ متغیر د خوب په حال کې چې زه ولیدم حضرت خبیب راته ویل ته څه خیال کوې چې زه به دا وژنم نه په اسلام کې دا نشته د کنکي وژل روا دي د ښځې وژل روا دي اوس دا مبارکه د کرامت ثبوت دا ځای بیا در سره نوٹ کوي 2 کرامتونه دلته نن ذکر کیږي یو کرامت د حضرت خبیب دا وی والله کما د دنه خیر باندې لیدلی وي لاسونه تړلي زولنې پکې په داسې موسم کې چې په ټول بازار کې انګور پیدا کیږي نه موسم هم د انګور نه ده زه ورننوتم د کوټې ته لاسونه کې زولنې دي د انګور وښکالی ورسره د انګور خوري دا غیبی رزق ده چې الله تعالی یې درته ورکوي دغه ته کرامت ویایي موسم د میوې نه ده د انګورو سړی د باندې وتلی نه ده پښو کې زولنې دي په لاس کې زولنې دي او انګور خوري دا رزق ده چې الله تعالی د لوري نه درته راغلی دغه ته کرامت وي بیا دغه حضرت خبیب رضی الله عنه چې سبا ته دوی شهید کوو د حرم د حدودو نه یې د باندې ویست هلته یې پانسۍ کوي
د چې ایپانسۍ ځای ته یې بوتلو نو یو خو یې د خلکو ته پیشنهاد وکړو د 2 رکعته لمانځه چې ما ته اجازه وکړي چې اخرنۍ زندګي د ما چې 2 رکعته نفل خو وکړم د عبادت دومره اهتمام و د صحابه سره یو عمل د انسان چې په نیک نیت وي د عوض نه خالی نه د په 2 رکعتو چې څومره ثواب بیا په جنت کې پیدا کیږي دا بیا د مرګ نه بعد خو بیا دا نه پیدا کیږي نو یو 2 رکعته نفل اجازه راته وکړه او د لمونځ چې وکړو د لمانځه نه بعد بیا ویې که دا خبره نه وای چې د ما خو د مرګ خبره د تاسې به ویې چې مسلمان د مرګ نه وډار شو ځکه دا اوږد لمونځ کوي که نه وای ما به ډېر اوږد لمونځ کړی و دا وای سنت بندي مجاهد چې د کفارو سره بندي وي چې شهید کوي نو اجازه دې تر وغواړي چې 2 رکعته نفل ماته اجازه وکړي چې زه نفل وکړم بیا د دغه لمانځه نه بعد چې لمونځ یې وکړو چې که داسې وایي چې دا د خوف حال نه وای ما به ډېر اوږد کړی و چې بیا به تاسې په مسلمانانو بدګمانه شئ بیا الله ته دعا کوي خدای دې متعالی په شمېر یو په دغه کفارو کې قتل کې احصیهم عدد دا معنی یو هم چې پاتې نشي په شمېر خدای دوی ټول تباه کې او خدای جلا جلا تباه کې رب کریم د کفارو نه یو هم پاتې مکه او بیا څه اشعار وی دا چې زه پانسۍ کېږم په کومه لار کې پانسۍ کېږم لست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي زه څه پروا نه لرم چې زه قتل کېږم په داسې حال کې چې زه مسلمان یم چې په کوم اړخ لویږم که په دغه طرف لویږم که په دغه طرف لویږم زه د دغه پروا نه لرم ولې وذلك في ذات الاله وان يشاء یبارک فی اوزاع شلوی ممزعی دا د ما شهادت خدای پاک په لار کې ده که الله اراده وه د ما په دغه شکېدل جدا شوي اندامو انسان چې بدن خوړین شي مړ شي بیا خو اندامونو سره شړیږي په دغو کې به برکت پیدا کړي هغه موږ موجوده ناتخوانان او دا نور چې د شهید وینو رنګ راوړی کله هغه قرباني خدای ته منظور شي د هغه په برکت خدای اسلامي نظام راولي پس دیغه نه بیا دای په شهادت باندې ورسوه دا خو د کرامتو چې به موسم میوه الله تعالی د تور کوله بیرته د دې د امیر کرامت حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ چې آلته په غره کې شهید کو دلته چې د خود د بندیانو نه به پیتنه کړي چې د حال ورته نو حضرت عاصم هم د یو لوی سردار مردار کړي او په بدر کې چې خبر شو چې موږ هغه سړی خو وژلی مرګ باندې خو خبر شو خو اوس د زړه تسلي کورنۍ په دې کوي چې پسې ورشي غړۍ مبارکه یې تر پرې کې سر یې راوړي نو اراده یې د دې وکړه چې ورغله هغه غره ته چې د حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه سر مبارک پرې کې الله تعالی موچی د غومبسې غالبوزې چې دا سړی چیچي دغه پیدا کړې په دومره کثیر تعداد باندې چې څوک ورنږدې کېدای نه شوی بیرته راغله بیا الله تعالی باران وکړه هغه باران سیلاب راغی د دوی وجودونه مبارکان د دغه ځای نه یوړه آینده کې ذاتي بیا دووري د دې موقع نشو پیدا دغه موچی د بدن حفاظت دا کرامت بعد شهادت د شهید ده خود وای په خپل ژوندۍ کې چې قسم کړی و چې زه به د کافر سره دومره تعلق هم نه ساتم چې لاس ورکړي نو په دغه ځای کې چې دی شهید کېږي د جنگ په حال کې چې ولګېدو خدای پاک ته وایي ای الله زه د تا د دین حمایت کوم ته د ما د بدن حمایه وکړې چې ما بدن ته د کافر لاس راونه لګېږي خدای پاک هغه د لاش مبارک وجود مبارک وساتو د کافر د تصرف نه چې هغه دبور مچۍ راغلی مثل دبر لکه یو غټ سیلاب چې راشي د هغې د وجې نه خدای متعال دی محفوظ کو دا د دغه کرامت او هغه میوې خوړل بې موسمه د حضرت خبیب رضی الله عنه کرامت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر له عن سعيد بن زيد بن عمرو بن عمرو بن مسلم وكان بدريا ولد يوم الجمعة ترك إليه قال أن تعالى النهار وقت الوقت الجمعة وترك الجمعة
وقال ليس حدثني يونس بن عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن عتبة الجهني أمره أن يدخل على شريعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن العتبة إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن شريعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت اقتصاد من قولته وهو من بني عامر بن الوليد وكان من شهد ذلك توفي عنها في حديث الله وهي حامل فلم تنشأ وضعت عندها بعد وفاته فلما تعلق في نفاسها تجملت الحكام فذكرها لها بسنده وعفت رجل من بني عبد الله فقال لها ما لي أراك تجملت تجملت للخطاب ترجين النكاح وإنك والله ما أنت بناكح ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حلفت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بذلك تابعه أسرع عن ابن وهب عن يونس وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بن عمرو بن الوليد أن محمد بن إياس بن بكير وكان أبوه شهد لمن أخبره. دا بیا بل واقع ده 2 شیان راځي. اول روایت کې حضرت نافع وی چې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته چا دا خبره وکړه چې حضرت سعد ابن زید ابن عمرو ابن نفیل چې بدري صحابي وو دا مریض شوی ده او ورځ وا د جمعې چې دا خبر شو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورسپور شو په آسیا په اوخ باندې پس له دینه چې غرمې طرف را نږدې و ورغی دی هغه صحابي مبارک پښتنه ته جمعې لمونځ پرېښی جمعې وخت را نږدې شوی و خدای مخکې لاړ دی هغه صحابي. اوس دلته مقصود یوه خبره خدا ده چې دا سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدری ده د بدری صحابي مریض و پښتنه ته حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورغی یوه د باب سره مناسب د بدری توپ دغه ده. دومره خبر ضمناً بله د جمعې په ورځ سفر چې سړی وکړي جمعې لمونځ پاتې شي دا سفر روا ده نو اسانه تعبیر درته وکړم یو قبل زوال ده یو بعد زوال ده. قبل زوال چې زوال یا نه شوی نن مثلا د جمعې ورځ ده په 8 بجې 9 بجې 10 بجې تر 11 پورې مرګري په سفر روانېږي د په بازار یا په پناه د بازار کې چې د جمعې لمونځ په دغه خلکو فرض ده خو سبب نه ده راغلی وخت نه ده داخل شوی د زوال نه مخکې چې سفر کې دا جائز ده. اسانه تعبیر د ټولو ائمو تقریبا اقوال په دې کې او د زوال نه بعد چې زوال وشي خو دا سړی د دښتو نه ده د بیان په خلکو خواسي د جمعې لمونځ نشته په ښار کې اوسېږي سړی د جمعې لمونځ په فرض ده اوس د جمعې لمونځ وخت راغی وخت هم داخل شو زوال وشو د زوال نه بعد اوس دا سړی د جمعې لمونځ پرېږدي د سفر کې دا روا ده که ناروا. نو یو قول دا ده چې سفر د عبادت روا ده نور سفرونه نه لکه عیادت مریض هم یو عبادت ده مریض پښتنې ته ورځي روا دغسې بل سفر نه ده روا. یو قول دا ده چې سفر د مجبوریت روا ده که داسې و چې قافله درنه تله بیا ته ګوښی پاتې کېدې په لارې خطر د هلاکت ته نو د مجبوریت په خاطر باندې بیا تا ته روا ده چې سفر وکړي. یو قول دا ده چې د جمعې په ورځ د زوال نه بعد دغه خلکو دپاره چې د ښار باشندګان دي د جمعې لمونځ په فرض ده چې دی سفر کوي مکروه ده دا سفر. دومه خبر دا خو د اول خبره وه. دوم روایت کې په دې مسله کې چې ښځه چې حامله وي او میړه یې مړ شي ښځه حامله یې میړه یې مړ شي آیا د دې عده په وضع د حمل ده که هغه 4 میاشتې او 10 ورځې به پوره کوي؟ نو د بعضې ائمو رایه دا د ابعد الاجلین که حمل زر پیدا شو او 4 میاشتې او 10 ورځې لا نه دي وتلي هغه به پوره کوي که 4 میاشتې او 10 ورځې تېرې شوې خو حمل لا نه ده وضع شوی هغه به پوره کوي. مختاره قول خدا ده د حاملې عده
که مطلقه که متوفا عنها زوجها یې په دواړو صورتو کې عده په وضع د حمل د چا اولاد پیدا شو د عدې نه وتلی. اوس په دغه مسله کې د تابعینو په دور کې اختلاف راغی په یو علاقه کې. څوک دا وی چې وضع د حمل عده ده تیره شوه، څوک نه ابعد الاجلین ته به انتظار کوي. نو یو صحابي ته خط ورلیږي، حضرت سبیعه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام په وخت کې دا د بدري صحابي د باب سره دغه ځای مناسب دی، د بدري صحابي ښځه وه، خو میړه د مکې معظمې په سفر کې مړ شو، بدر کې نه، دا وه حامله. دیغه د حمل موده کمه پاتې وه. په بل ځای کې راځي 40 شپې بعد چې میړه مړ شو 40 شپې بعد د دې اولاد پیدا شو. بیا چې نفاس تیر شو، د نفاس نه بعد ښځه خو د حداد په زمانه کې چې میړه مړ شي د عدې په شپو کې ښایسته کول د ځان خو ورته حرام دي، ناروا دي، خو چې عده تیره شي بیا خو کړی شي دې ځان ښایسته کړو. یعنې که څوک اوس د ما سره نکاح کوي نو زه نکاح ته تیاره یم. شرعي لحاظ باندې خو ښځه چې کونډه ده د خپل اختیار ده، چې عده یې څنګه تیره شوه دستي نکاح کړی شي. داسې نه لکه د موږ د موجوده وخت حال مخکې هم دغسې جاهلیتونه یي، ښځه کونډه شوه بس د خسرکنۍ په کور کې به ناسته یي، د خپل اختیار نه ده. کله په کلو کلو ناسته یي کنکی هلک په کور کې لوی شي بیا یې هغه ته پس یې هغه نه په نکاح کي، کله یې سپین ږیرې ته په نکاح کي، کله یې واده کوي بیخي نه په دا کور کې خپل خدمتونه په کوي تر مرګه پورې. اوس نو هغه سبیعه خو صاحبه د واقعې ده، ته ورشه د هغه نه پوښتنه وکړه چې نبی علیه السلام د دې اولاد چې پیدا شو 4 میاشتې 11 ورځې خویلیانه یې وتلې 40 شپې بعد پیدا شو، دې ته د نکاح کولو اجازه وکړه که نه؟ موږ ته به ذاتي حکم معلوم شي چې عده د متوفا عنها زوجها هم چې حامله وي په وضع د حمل ده که په چی شي ده. هغه چې ورغی حضرت سبیعې ته ویلې، حضرت سبیعې واقعه ورته ذکر کړه، اما چې میړه مړ شو 40 شپې بعد مې اولاد پیدا شو، د اولاد نه بعد چې د نفاس موده مې تیره شوه نو ځان مې ښایسته کړو. صحابي راغی حضرت ابو سنابل چې ته اراده د نکاح لرې؟ نه، ته خو تر څو نکاح نشي کړی چې 4 میاشتې 11 ورځې دې نه یې وتلې. دا وایي دا خبره چې راته وکړه سهار مې جامې یعنی لکه د نن سبا چادري جامه ماما دا مې واغوسته د تستر لحاظ ده که نه ښځه چې د کور نه د باندې وځي. ورغلم پیغمبر علیه السلام ته، هغه ته مې دا حال ویلې چې میړه مې وفات شو، اولاد مې پیدا ده، د نفاس نه بعد مې ځان مزین کړی ده. پلانکی صحابي راته وی چې نه ته تر څو نکاح نشي کړی چې 4 میاشتې 11 ورځې دې نه یې وتلې. نبي علیه السلام ورته ویل نه، ته عده دې تیره ده. مسله موږ تاسو ته بل ځای کې بیا ښه تفصیلي را روانه ده. ښځې چې حمل په نس وي میړه یې مړ شي چې غسل لیانه یې ورکړی میړه ته چې د دې اولاد پیدا شي بس لاړه عده ختمه شوه. و اولات الاحمال خبره خلاصه ده، الله فیصله کړې. حاملې چې څنګه اولاد پیدا شو که په یغه سات میړه لیانه ده دفن کړی یم چې اولاد پیدا شو بس لاړه عده ختمه شوه. طلاق یې ورکړی، د طلاق نه بعد ګنټه بعد اولاد پیدا شو عده لاړه ختمه شوه. چې عده ختمه شوي معنی خو د نکاح نه حق د هغه میړه و، حق د میړه تر عدې پورې ده چې عده ختمه شو نکاح کړی شي. اوس دلته بیا خبره په دې کې ده چې د دې میړه بدري و، دا د باب د بدر سره مناسبت په دغه حیثیت ذکر کړی، کني نور خو واقعه د عدې ذکر کیږي چې عده کومه ده. تاسو خو عده مخکې پوره شوی وه، عبارت در باندې اوږده شوه شاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدای دې متعالی موږ ټولو ته خپله رضا نصیب وګرځي، آینده ژوند د استقامت شریعت نصیب وګرځي، ټولو کړو ګناهونو مو مغفرت نصیب وګرځي. خدای دې متعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا دې موږ نه دعا غواړي، اخلاص کې، محبت کې، خدمت کې، معاونت کې، الله تعالی دې ټولو په شر درست حاجتونه دیني او دنیوي د غیب د خزانونو پوره کړي، د آفات او بلیات او مشکلاتو نه دې موږ سره حفاظت نصیب کړي. الله بندیان د اهل اسلام د بند خلاص کړي، قرضداران د اهل اسلام د قرض نه خلاص کړي، مریضانو د اهل اسلام ته شفا کامله نصیب کړي، مسافر د اهل اسلام رنگ سرخ او کامیاب خپل کورونو ته راولي. خدای پاک به نکاح او ته نیک سالي ودونه نصیب وګرځي، بیا اولادو ته نیک سالي نارینه اولادونه نصیب وګرځي. موږ د مرګري کې بعضی مرګري مریضان دي چې په کورو کې مریضان دي، خدای پاک د ټولو پریشانی ختم کړي، د صحت او د عافیت ژوندۍ نصیب کړي، خدای پاک د خوشحالي ژوندۍ ټولو ته نصیب کړي، موانع د علم د موږ ختم کړي، الله زینونه مسالم کړي، د علم د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د درس او د تعلیم او د تعلم قابلیت په موږ کې پیدا کړي، خدای پاک زړونه مو مطمئن کړي، قابل علم موږ ته نصیب وګرځي، د ټولو آداب سره خدای متعالی واقعي وراثت پیغمبر علیه السلام موږ ټولو مرګري ته نصیب کړي. خدای طرفت العين وقلم خپل نفسه ته مسپاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.